خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. له اقتصادي کمیسیون د 1401 کال د جوزا میاشتې په 22مه نیټه په جوړه شوې غونډه کې چې مشري یې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند کوله، د ترانسپورتي ستونزو د حل او د معیاري ترانسپورتي سیستم د رامنځته کولو په پار د ترانسپورتي چارو د تنظیم کمیسیون له لوري وړاندې شوې طرحه له بحث وروسته تایید او د زیات بحث په پار کابینې ته وړاندې شوه چې د کابینې له لوري هم تایید شوه. یاده طرحه 10 مادې لري چې یوه ماده یې په بار وړونکو بس او ټیکسي باندې د جی پی ایس سیستم نصبول دي. د دې چارې د ترسره کېدو اصلي موخه د امنیت ټینګښت، د موټرو فعالیتونو مدیریت او د احصایې اخیستل ښودل شوي دي. د کابینې او اقتصادي کمیسیون له پریکړې سره سم د ترانسپورتي چارو د لا ښه تنظیم په موخه د روان لمریز کال د قوس میاشتې په 23مه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او د جی پی ایس شرکتونو له لوري د کابل ځمکني ترانسپورت د تنظیم ریاست کې جی پی ایس سنټر پرانستل شو. هغه مراسم چې له همدې امله جوړ شوي وو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او د جی پی ایس دریو شرکتونو ترمنځ هوکړلیک لاسلیک او له مخې به یې د یادو شرکتونو له لوري په بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرو جی پی ایس لګول کیږي. د یادونې وړ ده چې د جی پی ایس سیستم له لګولو سره به د ځمکني ترانسپورت چارې تر ډیره بریده تنظیم او امنیت به یې خوندي شي، چې دا هم د حکومت او هم د عامو خلکو په ګټه دی. نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال.